ټیليسکوپ د انسان په لاس جوړه سوې یوه داسې اختراع وه چې نړۍ یې د تمدن په لوري بوتله. ټیليسکوپ یوه داسې وسیله ده چې د لرې واټن څيزونه شیان نږدې راولي او زموږ سترګو ته د هغوی د ښه لیدو امکانات برابروي. دا وسیله په نړۍ کې په بېلابېلو ډولونو سره پیژندل کېږي او هر ډول یې د ځانګړتیاوو ترڅنګ خورا ارزښتناکه هم دی. ټیليسکوپ نه یوازې د ستورپوهنې لپاره بلکې د ځمکې د څېړنو او ساینسي تحقیقاتو لپاره هم کارول کېږي. راځئ چې د ټیليسکوپ لنډې تاریخچې ته کتنه وکړو ترڅو وګورو چې مخکنیو پوهانو د دې لاسته راوړنې لپاره یو له بل سره څنګه سیالي کوله. ویل کېږي ټیليسکوپ لومړی ځل د 19مې میلادي پیړۍ په پیل کې د هالند هېواد یو عینک جوړونکي هانس لیپریشي جوړ کړ. خو کابو یو کال وروسته نامتو ساینسپوه ګالیلیو ګالیلي دا وسیله لا نوره هم پیاوړې کړه او خپل ځانګړی ټیليسکوپ یې جوړ کړ. ګالیلیو د خپل ټیليسکوپ په مرسته اسمان ته وکتل او د شمسي نظام ځینې سیارې یې وڅارلې. دا د ستورپوهنې په تاریخ کې یو ستر ګام و چې خلکو ته یې د کائناتو د بې پایه منظر ننداره ممکنه کړه. وروسته له دې یوهانس کیفلر د عدسیي ټیليسکوپو یوه بله پرمختللې بڼه جوړه کړه چې د ګالیلیو د ټیليسکوپ په نسبت ښاغلي کیفلر د عدسیو ترکیب بدل کړ چې له امله یې د ستورو تصویرونه لا روښانه او پراخ شول. تر دې ځایه د ټیليسکوپ ټول ډولونه عدسیي وه، مګر وروسته د 19مې پیړۍ په منځنیو کلونو کې نامتو ساینسپوه ایزیک نیوټن د انعکاسي ټیليسکوپ لومړۍ نسخه جوړه کړه چې د ټیليسکوپ په ترکیب کې د عدسیو پر ځای هندارې پکښې وکارولې. دا د ټیليسکوپ جوړونې یو ستر بدلون و ځکه هندارې د تصویر وضاحت لا ښه کاوه او له عدسیو څخه یې غوره پایله لرله. وروسته د 18مې پیړۍ په لومړیو کې جان هیډلي د نیوټن انعکاسي ټیليسکوپ یوه بله پرمختللې بڼه جوړه کړه. له دې وروسته نو د ستورپوهنې څېړنې لا نورې پرمختللې سوې. تر دې ځایه پورې د کوچنیو ټیليسکوپونو دور و. اوس شروع کېږي د لویو ټیليسکوپونو دور. د 18مې پیړۍ په وروستیو کې ویلیام هرشل د نیوټن پر بنسټ یو ډېر غټ انعکاسي ټیليسکوپ جوړ کړ چې د خپل وخت تر ټولو لوی ټیليسکوپ و. همداراز نوموړي د خپل ټیليسکوپ په مرسته د اورانوس سیاره کشف کړه چې دا د ستورپوهنې په تاریخ کې یوه ستره لاسته راوړنه وه. د دې څخه وروسته په 19مه پیړۍ کې لارډ روس د 72 انچه قطر لرونکي انعکاسي ټیليسکوپ جوړ کړ چې د کهکشانونو جوړښت یې لا روښانه کړ. بالاخره د 20مې پیړۍ په پیل کې جورج ایلري هیل د عدسیي ټیليسکوپونو پرمختللي ډولونه جوړ کړل چې د ستورپوهنې څېړنو ته یې نوې وده ورکړه. دا وه د پخوانیو ټیليسکوپونو یوه لنډه تاریخچه، خو دا لړۍ دلته پای ته نه رسیږي. په راتلونکي سناریو کې به د هغه ټیليسکوپونو په هکله بحث وکړو چې د ستورپوهنې په تاریخ کې یې انقلابي رول ولوباوه.